الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد. زما ډیر محترم ورونو، نن سبا چې موږ د ډیر لوی مشکل سره مخامخ یو او ډیر ملګری په دې مشکل کې اخته دي چې په عبادت کې د خوند نشټواله دي. ډیر کله موږ عبادت کوو لیکن موږ له خوند نه راکوي، هغه سکون قلبي او اطمینان انسان بدن ته نه ملاويږي، د انسان روح ته نه ملاويږي. د عبادت یو قسم دی باندې بوج وي او دا به موږ ټول سره کېږي که هر یو ځان سره فکر وکړو چې په دې عذاب کې او په دې مشکل کې موږ اخته یو که نه یو. مونځ کوو لیکن په دې کوشش کوو چې څنګه دا مونځ ختم شي او زر د دې مسجد نه وځو. نو قرآن کریم تلاوت په موږ باندې بوج ګرځي، زموږ سرد باندې درد راځي او دغه رنګې که چېرته موږ په یو دیني مجلس کې ناست یو، هغې کې د دین خبره کېږي، د الله او د الله د رسول خبره کېږي، نه موږ غواړو چې دغه مجلس پرېږدو. دا ټول هغه مشکلات دي چې نن سبا موږ سره اخته یو او د دې ډیر وجوهات او ډیر اسباب کېدلی شي. احمد بن حرب رحمه الله فرمایي وایي ما د الله سبحانه وتعالی 50 کاله عبادت وکړو خو ما حلاوت او خوند او اطمینان هغه پیدا نه کړ تر هغه وخته پورې چې ما 3 شیونه پرېښودل. اولنی شی چې دی محترمو هغه وایي ما د خلکو رضا پرېښودله، نو زه په دې باندې قادره شومه چې زه د حق خبره وکړم. کله چې یو انسان هغه په دې کوشش کوي چې ټول خلک د ما نه راضي، نو هغه به کلم حق نشي ویلی، دا په دروغو کې اخته کېږي، په ډیرو مشکلاتو کې اخته کېږي چې د هغې وجې نه د انسان دین ته نقصان رسېږي. نو که چېرته ته غواړې چې د حق خبره وکړي نو بیا تا نه ټول خلک راضي او خوشحاله دا کله هم نشي کېدلی. ډېر خلک به داسې چې هغه به تا نه خفوي ځکه ته حق وایې، د حق وینا کې، او که چېرته په حق باندې چوف پاتې کېږي او د هر چا ها سره ها جنګې، نو بیا ستا دین ته نقصان رسېږي او خلک به درنه راضي او خوشحاله وي. دویم کار محترمو هغه وایي ما بد ملګري پرېښوده، د بد ملګرو ملګرتوب مې پرېښوده، نو ما نیکان ملګري پیدا کړه او دام چې دی د انسان په ژوند کې ډېر غټ رول لوبوي ملګري. او ته چې چا سره ډېر وخت تېری چې هغه څنګه خلک دي، هغه نیکان دي که بدان دي. که چېرته ستا ملګري بد وو نو ته به همیشه د الله سبحانه وتعالی په معصیت کې اخته یې، په ګناهونو کې به اخته یې، او دا ډېره غټه وجه کېدې ده او دا ډېره غټه وجه ده چې دې وجې نه انسان زړه مړ کېږي او بیا عبادت هغې ته خوند نه ورکوي. نو هغوی ما چې دی بد ملګري پرېښوده، نو نیکان ملګري هم پیدا شو، نو د هغې وجې نه چې دی عبادت خوند شروع کړو، د عبادت حلاوت ما پیدا کړ. او دریم چیز چې دی محترمو هغه وایي ما د دنیا خوندونه پرېښوده، نو ما د آخرت خوندونه د دې په مقابله کې پیدا کړه. نو دا 3 هغه څیزونه دي کله چې انسان دا پرېږدي نو د انسان زړه د سره روغېږي، او کله چې د انسان زړه روغ شي نو ده ته بیا عبادت خوند ورکوي. په دې زړه کې چې دی کله د الله سبحانه وتعالی معصیت او نافرمانی ډیره شي، دې سره دا مړ کېږي، بیا انسان ته عبادت خوند نه ورکوي، بیا انسان په نیکیو سره نه خوشحالیږي، بلکې د دې انسان زړه خوشحالي چې ده هغه په نافرمانی سره کېږي، ځکه دا زړه تک تور شي، مړ شي. او الله سبحانه وتعالی دې داسې حالت نه موږ وساتي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.